نه کوي یو دانه. اوس ما ته وایي دا یو پاو ده انار کوي، دا یو پاو. دوی د پاو خبرې دي، پاو راکه او پاو راکه او پاو راکه. هندوانې کې نو پاو پیدا کېږي. جنرال موبین صاحب هندوانه کې خو ما پاو نه یرته ټول ویلي. عمر یې نه خوري. نه موبین صاحب که تا ته یاد شي که موږ چې پاکستان ته لاړو څنګه کنه نه خورم په خندا باندې دا خبره نه کوو. زموږ ښکته ورونه دي موږ سره ډېرې هلې ځلې کړي، منډې کړي، د ولس خبره کوو. خو دې به 1 روپۍ به یې ولېږلی ویل د 4 انو غوړي راکه، د 4 انو دال راکه، د 4 انو بوره راکه او 4 انې دې ته پنجابیان دي مړه، پنجابیان دي چې هغه خوري. زموږ خو ورکې شینواری یقینو که چې نه هغه پنجابیان یې مړ خوري. مه وایه. ما ته یاد شي شینواری صاحب، ما ته یاد شي ګوره دا د ناست ګوره دې سړي ته مړ مه وایه امیر صاحب. او دا وګوره. السلام علیکم. بعضې شیونه به تاسې منئ وعلیکم شینواری صاحب. ګوره دا د حجرې سیسټم چې و د ناستې قسم خدا بل ورځ مې ملګري کیله اخیستې وه، دومره مې بې عزته که ما تا دا کیلې ولې اخیستې. ولې نه بیا اخلي؟ نه لرې که پاکستانی شی دی جنرال صاحب السلام علیکم. خو د افغانستان رئیس جمهور وعلیکم السلام بچي. خیر السلام علیکم بادشاہ صاحب. لګ دا اکسلیټر پریک د السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام بخیر علی او دوستانو مشران جنرال صاحب مکولی تازه صاحب سلامونه. جار قربان علیکم السلام. ډېرو بخوی مشرانو ډېرو بخوی د ماینز کې مې ټوپ واچوله، بخښنه غواړم تاسو نه. جنرال صاحب نه پارته مې و درته مې ښه درته داسې ښه صحیح کړه. د خیر پېښ نه جنرال صاحب پوه شو چې څوک یم. ما مسیج ورته واستوله. ښه دې وکړه، ښه دې وکړه. ما چې تاسې دومره شوی چې موږ جنرال صاحب سره غږېږو، ما چې تاسې دومره شوی، تاسې خو هماغه کس یو چې چې غونته لکې مو ما زازای صاحب ما ورته میسج وکړم مال چې څنګه مې ورته ویلې چې زه په تا ثبوت لرم، په تا غله باندې لایف یې بند کړه. دغه دی زه دلته ما ورته میسج ورسولم چې لایف دې بند کړه. اوس میسج بیا درته ستومي. دا ډېر سپک خلک دي، ټولو پښتنو ته باد رد وایي. جار ته امر وکړه نور پرېږده، نور موږ ته یې پرېږده. ته اوس زه خو صدفي ورته برابر شوم جنرال صاحب. میسج مې ورته وکړ، ته خو چې داسې وکړه چې جنرال صاحب ارسي داسې ورته پښو ته یې ټیټ شه لکه هندوانو غونته. اصل دوی همدغه وظیفه دي چې لکه هندوانو غونته کوز شي ته پښو ته پوه شوې دا تورمخي غونته. نو ته ما خفه کوه جنرال صاحب. دومره سپک خلک دي، دغه حرامي سره ما دومره احسانونه کړي دي، خو دا سپک خلک دي. دوی دریځ معلوم نه ده. ما ورته ویل ته د $100 سړی که ما درکړه ما ته لابي کوې، که پاچا صاحب درکړه هغه ته یې کوې، که هندو درکړه هندو ته یې کوې. ما تا زه پیژنم تا خبیث. جنرال صاحب خوله نه دي جار. انده اوس مو سره داسې ثبوتونه پروت دي چې سوشل میډیا کې وباسم یې که نه قسم په رب چې په اروپا کې خو په 1 منټ ونه درېږي، یو که سړی نه سو پسې باسم زه ولاکه د چا قصه کې یم. که د سړي زوی سو خو زه یې پیغام شه نور د پیغام شه نه هغه دومره کې شاید جنرال صاحب او پاچا صاحب ما ته اجازه کوئ؟ نه زه یو منټ شینواری صبر وکړه. یو دغه نه کوم مړه دا پاچا صاحب راته خبرې کوي بیا خفه کېږم. نه مه خفه کېږه زموږ خپل افغان یې قلارې کېنه په پاسپورټ باندې سړی نشي بدلېدلی. زما خبره تاسو دا ګیله بر سره کوم، دا ګیله ما جنرال صاحب ته ویل چې تاسو مونږ پرېږدي. دا پېښور دی. सारी दुनिया की अब कोई कीमत नहीं, सारी दुनिया की अब ډېر مړه دا خبره صحیح ده. دا سال له شینواری صاحب دا خو که په افغانستان کې وشو قسم په خدای د پاکستان ټول ملیان به په افغانستان د جهاد په تور ورکوي. دا څه حال دی؟ دا خو پښتونخوا نه ده. یقین وکړه چې زما په دې وطن کې 40 کاله کېږي که به داسې نخرې دلته پښتنو افغانانو کړي زه او د خدای راستي که داسې نخرې به کړي لکه پرون چې په پښتونخوا کې دا. خو زه یاران دغه ته یم، د مذهبي جماعتونو والا ته یم، دغه سیاسي والا خو پرېږده، دا خو پرېږده، خو بېله خبره ده چې دا کله د کشمیر خبره کوي، کله د برما او کله د فلسطین او کله د افغانستان. دی به کله دلته د شریعت خبره کوي، کله به دغه وانې خبرې کوي. دا قسم په خدای مولانا صاحب سود یې اوس بند که که نه؟ چا بند کړو؟ 2028 کې به سود بند شي. 2028 کې بندېږي. 2028 کې دروغ وایي سږي شیندي، دروغ وایي. سود به نور هم ډېر شي، ډېر نه شو. دا بیا ساته
ته د کومې دا پارټۍ اوسني شینواری بل صاحب؟ کې ته د کومې پارټۍ شینواری صاحب؟ زه خپله نه تحریک انصاف اوس ولرم. پاچا صاحب چې سود ورنه تحریک کې انصاف IMF صحیح ده. قرض ورکوي سود څنګه بندوي؟ نه دا دروغ دي. پاکستان ما مخکې هم د پاکستان کا مطلب کیا اسرائیل او امریکا دا د خلکو ځان د پاره جوړ کړی دا دی چې ناس مده پلار دی دا برتانیې پلار دی دا دی ځان د خپل ځان د پاره جوړ کړی دی شینواری صاحب. پاکستان په 1940 کې جوړ شوی د پاکستان فوج دی په 1933 کې جوړ کړی 14 کال مخکې فوج جوړ کړی د پاکستان لپاره. نه نو تا ولې زلته پرېښودم بیا چې خپله ډیوډ لاین باندې دسخط وکړه او زه دلته هغه ته پرېښود دغه انګرېز او هغه ته پرېښودم هندو ته. ګوره زه دې پوه کوم شینواری صاحب دا اوس چې دا 48 ملکونه راتله په همدې طرف راله که رانله خو زور وکنه نو زور کو نو بیا ما نه ګولې ګیله کوي چې اوس بیا مجبور جوړ کړ. تا نه خو ما ګیله نه ده کړې ته خو زما ورور یې تا نه خو زه ګیله نه کوم ته خو زما ورور یې ما زه خو یې کوم زیر نه کوم ولې نه یې کورم جوړ کړی زه خیر نه کوم چې زه پرېښودم زه شپږم وروړم او ته لاړې کابل کې او موږ په بېسهار کابل کې نه ته ته بیا هغه وخت هم را یاد کړه که نه چې احمدشاه باب دا به داسې انډیا طرف ته تلو یو ځای به هم دا ډیلي پورې به حکومت هم کوو. خو مخکې وه دا اوس خبره ته نه صحیح ده که نه خو اوس بیا د خیره وخت خیر را روان دی د روان یو ما موبیل صاحب د روان یو اټک طرف ته مرګلي په غر باندې به د خیره ولاړ یو. نه مړه اوس وایې نه مړه که دا ونه شو وچ په مارګلا درته درېږي او دا اټک پسې دغه باندې ما هملته میان خورو د شینشې او د چارسادي او د کامې ګوړه به دا به وګوري او ټوکې نه دي میان راشه میان بازار باندې وخورم څومره نه میان به ته به موږ وانه نه خورې تا باندې بیا موږ خورو په خوشحالۍ کې او که نه دا خو د روانې دا کار خو کېږي ته د خانې وروره دی موږ په پټي ولې دې کانې چې دا یو ټکی اردو به په پښتونخوا کې نه وي نه به د قائد اعظم کسي نه به اردو او نه به 1 2 2 2 2 4 وي صفا پښتو خبرې وي. نو ولې دا تاسو چې فارسي وایې منګه فارسي منګه خپل ملي ژبه چې دا پښتو دري ده تاسو ملي ژبه بیخي شته دی نه وکنه دا موږ چې پښتانه چې نه قومي زناور څه شي ده عامر صاحب د تاسو قومي زناور څه نومېږي؟ قومي زناور اولا کې راته پتی قومي زناور پکې لا کوم هغه به هغه دی کنه مرخور دی لکه تاسو قومي زناور هم لري مونږ یې لرو جنرال دوستم موبیل صاحب دغه اوچت کاکو راز محمد شیرداد صاحب قومي زناور نوم دی واخلئ خزه بس مړه تاسو غپو لګوي بچا سي مړه مالي اجازه ترکه والله که په پاتو صاحب زه هیڅ څوک نه سم جګولای نشته ګوره شینواره ودرګ عامر صاحب لا خو ودرګ چې ته دي ګوره کومنګ پورته افغانان پښتانه نه وکنه یقینو کتاب دي پښتو ژبه خبرې کړي دا خو زمونږ د وجه په خدای کې نو چې دا لیکل دي ویل دي دغه ټول د تاسو نه خو مکمل اردو دروانه دا کول لکه دا وسم چې تاسو نه ولې پښتو زمونږ مادری ژبه ده ها پښتو کې موږ خبرې کوو خپل منځ کې ټول پښتو نه په پښتو کې خبرې کوي په اردو پښتو وایا په ټي وي کې چې فرمند نه باسي کنه مادری ژبه د پارلیمنت کې وای کنه نشي ویلای نشي ویلای خان دي پوری موبیل صاحب د طارق جمیل نه طارق جمیل هغه دي پوری خان دي پښتنو پوری خان دي هغه مولای دي پوری خان دي د پرې د طارق جمیل خبره